السلام علیکم. د فیسبوک او یوټیوب خوږو او درنو لیدونکو هیله مند یم چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې ویډیو کې مې وغوښتل تر څو تاسو سره په یوه مهمه موضوع باندې څو مهمې خبرې شریکې کړم. هغه دا چې څرنګه کولی شو په لمانځه کې د دنیایي فکرونو څخه او د شیطان له وسوسو څخه په امان اوسو او په لمانځه کې د الله تعالی سره تر ټولو غښتلې اړیکه ولرو او د الله تعالی سره مو خبرې غوښتنې او هر څه په نږدې واټن کې اوسي. هر کله هم چې یو مؤمن مسلمان لمونځ کوي خامخا هغه ته دنیوي سوچونه، هغه ته د تیر غم، هغه ته د راتلونکي غم او د اوس مهال سوچونه او فکرونه کوي په لمانځه کې. او یا هم د شیطان وسوسې دي، هغه هم یا یې په راتلونکي ډاروي یا یې هم په اوس مهال ډاروي او یا هم ورته په ذهن کې دا رنګه سوچونه او فکرونه اچوي چې د ذهن چې د لمانځه هغه خوند، خوشو او خضو له منځه وړي. د دې لپاره چې د دغه وسوسو د شیطان له وسوسو څخه په امان شو، یو څو محدودې لارې دي چې هغې باندې تاسو کولی شئ په لمانځه باندې کنټرول ولرئ، په فکر باندې کنټرول ولرئ او قطعا که ممکن نه اوسي تر یو حده تاسو د وسوسو څخه ځان په لمانځه کې خلاصولی شئ. په لومړي قدم کې کله چې تاسو الله اکبر وایئ، یعنې تکبیر تحریمه وایئ، تحریمه خپله معنی دا ده چې منع کېدل، تحریم محفوظ کېدل، تحریم بندېدل، تحریم د دنیا سره رابطه قطع کول. تاسو چې کله غوږونو ته لاسونه پورته کوئ او الله اکبر وایئ، دا په دې معنی چې د دنیا ټولې کړنې، ټول هغه څه چې په دنیا کې موږ سرته رسوو هغه نور شاته واچوئ او پرېږدئ. اوس مو د الله تعالی سره رابطه ټینګه کړئ او د الله تعالی د ثنا ویلو څخه پیل تر سلام ګرځولو پورې د الله تعالی سره تاسو ملاقات کوئ چې په دې کې به ځینې خبرې ستاسو وي، ځینې به الله تعالی بیرته په جواب کې درته وایي او ځینې به هم هغه بیا نو ستاسو او د الله تعالی ترمنځ روغبړ او خبرې او اترې دي. د هغه د لویو بیانول دي، ستاسو مغفرت غوښتل دي، دعا کول دي، دا ټول په لمانځه کې راځي. نو چې کله مو الله اکبر وویلې نو په دې معنی چې تاسو د دنیا سره مکمل رابطه قطع کړئ. هر کله چې لمانځه ته درېږئ همدغه مو سوچ ته راولئ چې الله اکبر، یعنې زه نور د دنیا د کارونو څخه ځان وزګاروم او الله تعالی سره رابطه ټینګوم. په دویم قدم کې تاسو دا وکړئ چې کوښښ وکړئ د لمانځه معنا زده کړئ. هر کله چې ستاسو د لمانځه معنا زده وي نو تاسو پوهیږئ چې زه څه وایم او څه شي تلاوت کوم او په دغه لمانځه کې زه د الله تعالی سره څه شي خبرو په کومه موضوع باندې زه خبرې کوم. لمونځ خپله د الله تعالی سره د کلام او یا د خبرو او اترو کولو یوه لویه وسیله ده چې په لمانځه باندې انسان کولی شي د الله تعالی سره رابطه ټینګه کړي. نو که چېرته تاسو د لمانځه په معنا پوه نه شئ، ستاسو د لمونځ هغه خوند هم له منځه ځي، ستاسو د لمونځ خوشو خضو هم له منځه ځي، هغه فوکس هم له منځه ځي، ځکه تاسو نه پوهیږئ چې تاسو په لمانځه کې څه وایئ او دا ستاسو په یو عادت باندې تبدیل شوی ده. په دې معنا چې بس الله اکبر که تر سلامه پورې تاسو یعنې که په ویده هم اوسئ دغه عمل سرته رسیږي، ځکه عادت غوندې ګرځېدلی ده او په معنا یې نه پوهیږئ. نو کوشش وکړئ په دویم قدم کې دا اوس څخه تصمیم ونیسئ چې د لمانځه معنا به زده کوئ. دریم، په دا ډول لمونځ وکوئ چې ګویا دغه ستاسو آخري لمونځ ده او د دې لمانځه نه وروسته تاسو بیا فرصت نه پیدا کوئ تر څو د الله تعالی حضور ته ودرېږئ او د هغه ستاینه وکړئ، د هغه عبادت وکړئ، هغه ته لمونځ وکړئ، هغه ته سجده وکړئ، هغه ته رکوع وکړئ. په دې ډول یې سرته ورسوئ چې فرض کړئ مخې ته مو کعبه شریفه ده. تصور وکړئ دغه ماحول ځان ته دا رقم ته جوړ کړئ چې مخکې مو کعبه شریفه ده، شاته هم درپسې مرګ را روان ده، ښي لاس ته مو جنت ده، چپ لاس ته مو هم دوزخ ده. په دې حالت کې یو سړی یعنې دا تاسو تجربه کوئ ډېره مفیده ده درته چې کله د مرګ شاته را روان وي، ښي اړخ ته دې هم جنت وي، چپ ته دې دوزخ وي، مخې ته دې کعبه شریفه وي، نو خامخا لمونځ لذت هم پیدا کوي، فوکس هم زیاتېږي. تاسو یو ځل تجربه کوئ د دې خوند درته معلومیږي. همیشه هر لمونځ چې کوئ په دې نیت وکوئ چې دا زما آخري لمونځ ده، بیا زه کیدای شي فرصت پیدا نه کړم، ځکه مرګ ډېر ناخبر او ناګهانه راځي. نو په دې ډول هم تاسو کولی شئ چې لمانځه کې مو خوشو خضو پیدا کړئ. څلورم هم د شیطان وسوسې که چېرته تاسو باندې ډېرې غالبه اوسي او شیطان ډېرې وسوسې په لمانځه کې در اچوي، د شیطان د وسوسو لپاره هم یو دا ده چې مخکې له لمانځه څخه چې تاسو لمانځه ته ودرېږئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایئ، یعنې دا د شیطان د
وژلو لپاره او د شیطان د لمنځه وړلو لپاره او د هغه د تباهۍ او د هغه د مخ سپېره کېدلو لپاره بهترینه دعا ده. دا دعا تاسو وایئ مخکې د دې څخه چې لمانځه ته داخل شئ 3 ځله دغه دعا ووایئ او یو ځل چپ اړخ ته لاړې توپ کړئ، په شیطان باندې لعنت ووایئ، شیطان به نور تاسو ته په لمانځه کې وسوسې نه اچوي. دا یو مجربه نسخه ده، یو ځل یې عملي کړئ 100 په 100 کې درته نتیجه درکوي. پنځم هم په اوداسه کې 2 هغه رکنونه چې تاسو یې کله کوئ ډېر په احتیاط سره یې کوئ. یو هم چې کله استنجا کوئ یا هم ادرار کوئ، کوشش وکړئ د ادرار د څاڅکو څخه ځان وساتئ، ځکه دا یو د قبر د عذاب سبب ګرځي او بل هم ذهني فکرونه او تشویشونه درته پیدا کوي. دا ښایي بدون له لمانځه څخه هم تاسو ته یو ستونزه جوړه کړي. نو کوشش وکړئ د ادرار د څاڅکو څخه ځان وساتئ. او بل هم یو شیطان ده په نامه د خنزب چې دا په پوزه کې اوسیږي. کله که تاسو چیرته په لمانځه کې پوزې ته سمې اوبه وانچوئ او داسې په سمه توګه ونه کوئ، دی هملته ځای نیسي او د ده کار چې د وسوسه اچول په لمانځه کې، دی په لمانځه کې تاسو ته وسوسه اچوي. نو د دې لپاره چې دغه شیطان له منځه لاړ شي نو تاسو اودس ډېر په خوشو په آرام باندې سرته ورسوئ او سږمې ته مو په سم ډول سره 3 ځله اوبه واچوئ تر څو د خنزب شیطان تاسو د پوز څخه ورک شي. نو دغه وې څو مهمې سپارښتنې چې کولی شي تاسو سره د لمانځه په خوشو خوځو کې مرسته وکړي. د نظر، پیشنهاد او انتقاد لپاره کمنټ مو په خدمت کې ده. نور مو وخت نه نیسم، الله مو مل شه.